السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې د هر چا ځای معلوم کړو. ملګرو ما تاسو ته تیره ویډیو کې ښودلي وو ویډیو کې چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د هر چا ځای معلوم کړو. نو زیاتره ملګرو بیا پوښتنه کړې وه چې موږ ته داسې طریقه راوښایه چې په واتساپ کې څنګه د یو چا ځای معلومولی شو. نو ملګرو بالکل تاسو ته په ګارنټۍ سره په دغه ویډیو کې د هر چا ځای په واتساپ کې درښایم چې څنګه د یو چا ځای په واتساپ کې معلومولی شو. د هغه مکمل لوکیشن د هغه په نقشه کې چې کوم ځای کې اوسیږي بالکل 100% ګارنټۍ سره تاسو ته همغه ځای درښایم چې دی چېرته اوسیږي د هغه مکمل موقعیت مکمل IP ادرسونه هر څه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښایم. او بل ملګرو د نن ویډیو ستاسو لپاره په دې ډیره جالبه ده چې نه یوازې تاسو په واتساپ کې د هر چا ځای معلومولی شئ بلکې په فیسبوک، میسنجر، ټویټر، واتساپ، انسټاګرام هر څه چې په هر څه کې تاسو د هغه شخص ځای معلومولی شئ هم په ډیره اسانۍ سره. نو ویډیو وګورئ، ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو تاسو به اول وخت کې یوازې یو کار کوئ، ډېر یو کوچنی کار. صرف به تاسو راشئ ګوګل ته یا کوم بل ځای ته یو حیرانوونکی یوازې یو لینک راواخلئ چې د هر څه لینک وي خو مثلا چې هغه نفر ته جالب تمام شي. صرف چې په هغه لینک دی کلیک وکړي د هغه مکمل IP ادرس ټول معلومات به تاسو ته راشي. تاسو دلته مثلا زه ګوګل ته راځم یو شی سرچ کوم د مثال په ډول زه ورلیکم iPhone 11 Pro Max. زه ورته وایم چې په دغه لینک کلیک وکړه او iPhone 11 ترلاسه کړه، یا ورته وایم چې دغه لینک کلیک وکړه دغه سایټ کې ځان رجسټر کړه. رجسټر نه صرف دی په هغه لینک کلیک وکړي بس دته به دغه مکمل IP ادرس راشي. خو ملګرو تاسو ته وایم چې که تاسو هم غواړئ دغه څخه ځان وژغورئ دغه طریقې څخه، نو دغه طریقه هم تاسو په خیر کې درښایم چې نور کسان هم غواړي تاسو سره دغه چال کولی شي. نو تاسو هم که څوک دا ډول لینکونه درته رالیږي نو تاسو باید څنګه له دې څخه ځان وژغورئ، تاسو IP ادرس مکمل صحیح ډول هغه ته ورنشي نو تاسو باید همغه څخه ځان وساتئ. په خیر کې دا درته ښایم. ملګرو کله چې تاسو دغه لینک ورولېږه زه ګورم تاسو ته اوس دغه لینک جوړولو مکمله طریقه درښایم چې څنګه د لینک تیارولی شو او هغه ته ورلیږلی شو. ګورئ ملګرو موږ ته دغه iPhone 11 موبایل را خلاص شو. صرف په دغه کې خو هیڅ هم نشته، دلته د بره شیر آپشن ښکاري، دغه تاسو په دغه کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړم ملګرو اوس تاسو ته به دلته د یوازې دغه سایټ لینک کاپي کوئ. ګورئ دغه لینک کاپي کوم، دلته دغه کاپي آپشن راځي، تاسو په دغه کاپي کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ ملګرو ګورئ ملګرو دغه لینک خو مونږ کافي کړ. اوس دلته به تاسو راشئ یو اپلیکیشن به پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دغه لینک په ډسکرپشن کې شته. صرف یو کوچنی اپلیکیشن دی، 2-3 MB اپلیکیشن دی. دغه به تاسو انسټال کړئ خپل موبایل کې. IP لوګر په نوم اپلیکیشن دغه چې کله تاسو انسټال کړئ دا به راخلاص کړئ. نو کله چې راخلاص کړئ دلته لاندې د پلس نشان ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. دلته دغه لومړی اپشن راځي ایمیج URL په دغه به کلیک وکړئ. دلته دغه لومړی اپشن ریکوایر URL په دغه به کلیک وکړئ او دلته په همغه URL پیسټ کړئ تاسو له سایټ څخه راخیستی دی. دلته ملګرو تاسو په اپیشنل کامنټس په دغه کې به تاسو مثلا ورته ولیکئ یو شی به ورته لیکئ چې هر څه تاسو لیکئ. مثلا زه ورته لیکم کلیک ما ورته ولیکل چې کلیک ان دیس لینک اینډ ګیټ iPhone 11. صرف دا ورته ولیکل. تاسو به دلته په د کیورډ اپشن چې ښکاري په دغه کلیک وکړئ. نو کله چې دلته کلیک وکړ ملګرو اوس به تاسو د منځ کې به نشانه ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه لاندې ښکاري http://2no.com په دغه به کلیک وکړئ او اوس تاسو دغه لینک تیار شو. په دغه کافي اپشن به کلیک وکړئ. کله چې کافي اپشن باندې کلیک وکړم ملګرو اوس دغه لینک به راواخلئ یو ملګري ته به یې ولیږم. کله چې خپل ملګري ته دغه لینک ور ولیږم ګورئ زه راځم واتساپ ته دغه لینک ورلیږم. مخکې په ټرای وکړه ګورئ مخکې هم لینک ورلیږه. هغه لینک به تاسو پیسټ کړئ او هغه شخص ته بیا ور ولیږئ. هغه مغه نفر اوس ګورم ملګرو دغه په موبایل کې هم تاسو ته ښایم په هغه باندې زه کلیک کوم. دلته زه راځم ملګرو بل موبایل ته زما د ملګري موبایل دی شون هغه بل ځای کې دی ماته ویډیو رالیږلې ده. زه تاسو ته مکمله طریقه اوس درښایم. ویډیو لږه دلته سکیپ کوم. ښه نو ملګرو زه راغلم دلته بل موبایل ته په دغه کې ورځم واتساپ ته همغه لینک چې اوس موږ ته راغلی دی. زه اوس په دغه لینک کلیک کوم. ګورئ د لاندې لینک چې کوم دی دغه لینک اوس موږ ته نوی راغی. صرف زه په دغه کې به دغه لینک کلیک کوم د بل موبایل کې. کله چې تاسو دلته هغه کلیک وکړئ ګورئ یوازې په لینک کې کلیک وکړ
اوس به تاسو همدغه موبایل شاید درته ووایي چې دا خو ما آیفون 11 ترلاسه نه کړ. اوس خو دلته کلیک وکړ درته یوازې همغه شیان راغلل. تاسو چې څومره جالب لینک ورته جوړولی شئ هماغه جوړ کړئ. نور به دا موبایل بند کړئ. اوس تاسو راشئ خپل موبایل ته. اوس ملګرو بیرته تاسو راشئ خپل موبایل کې آی پی لوګر ته. په بل موبایل کې هم هغه لینک باندې کلیک وکړ. اوس به راشئ خپل موبایل کې آی پی لوګر ته. چې کله دلته راغلی ګورئ ملګرو همغه لینک باندې چې یو چا کلیک کړی دی. کله چې کلیک کړی دی 15 دقیقې یوه دقیقه مخکې د اوس وخت نه نو تاسو به همدغه باندې کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړئ ملګرو دغه لومړی آی پي ادرس دی په دغه آی پي ادرس چې کوم ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. دغه به تاسو ته کافي شي. کله چې کافي شي اوس ملګرو خپل موبایل کې راشئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم ته چې کله راغلی دلته به تاسو ورته ولیکئ آی پي ټو لوکیشن. په دغه به تاسو کلیک وکړئ. دا چې کله سرچ ملګرو دا لومړنی سایټ تاسو ته راځي په دغه به کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړ ملګرو دلته به تاسو لږ لاندې راشئ دلته ښکاري ټرای ډیمو په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو تاسو ته دغه مکمل انفارمیشن ټول معلومات راځي. همغه آی پي ادرس چې دی دغه لمنه اوس تاسو ګورئ دلته به تاسو په دغه کوم چې ښکاري دغه آی پي ادرس کلیر کړئ. همغه آی پي ادرس چې تاسو کاپي کړئ هغه به دلته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړل لوک آف په دغه اپشن به کلیک وکړئ. اوس ملګرو لاندې راشئ. اوس تاسو ته ښایي چې هغه نفر چیرته اوسي. ګورئ ملګرو دغه آی پي ادرس دغه دی کنټري افغانستان ریجن سیمه د کندوز سیټي کندوز همدارنګه دغه د سیټي معلومات دي. دلته د مکمل معلومات دغه نیټورک وخت هر څه ورسره ښایي. ګورئ دغه مکمل انفارمیشن ټول معلومات دغه سیمې ټول دلته دي. مثلا آسیا کابل لاندې چې راشئ کندوز ریجن کوډ 24 همداسې نور. اوس ملګرو موږ څنګه کولی شو هغه چېرته اوسېږي دغه لایف لوکیشن موږ څنګه معلومولی شو. ګورئ هغه په کوم ځای کې دی. اوس نقشې ته ځو ملګرو. نقشه کې تاسو ته درښایم تاسو صرف دغه یو اپشن چې کوم ښکاري دلته کوردیناټس اف سیټي دلته تاسو ته ښکاري. تاسو به دلته راشئ دغه مکمل دغه نمبر چې کوم دی دغه به تاسو کافي کړئ. کله مو چې دغه کافي کړل اوس به راشئ خپل موبایل کې ګوګل میپ ته به راشئ. کله چې دلته میپ ته راغلل تاسو به همغه اپشن چې تاسو هغه نمبر کافي کړی دي اما به دلته پیسټ کړئ. زه هغه پیسټ کوم. چې کله مو پیسټ کړ په سرچ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سرچ باندې کلیک وکړ ګورئ ملګرو هغه مکمل دغه نفر دلته دغه ځای کې اوسېږي سپینزار فرم دلته تاسو ښکاري. دلته هغه نقشه ده مکمل نقشه تاسو ته مکمل انفارمیشن درښایي. ګورئ ولایت کندوز تاسو په غټې درته پې لیکلي دي چې ولایت کندوز هغه نفر دلته اوسېږي. اوس مهال فی الحال دغه سیټي مکمل معلومات دلته دي. دغه سره نږدې ښار کورونه هر څه چې دي هغه مکمل ځای تاسو ته په دلته په نقشه کې درښایي. تاسو هغه دغه شان دي معلومولی شئ. نږدې شاوخوا ځایونه هر څه تاسو معلومولی شئ. نو په دغه طریقه ملګرو تاسو کولی شئ د هر چا ځای په واتساپ کې معلوم کړئ. نو صرف همدغه یو لینک تاسو تیاروئ بهترین لینک تیاروئ. همدا نه ده چې تاسو دغه هیکینګ لینک تیاروئ هغه خو ډېر مشکل و. تاسو په هغه کې به رجسټر کوئ په دې کې رجسټر نشته. صرف چې په دغه لینک کلیک وکړئ تاسو دغه آی پي ادرس مکمل معلومات تاسو ته راځي. نو ملګرو دغه اواز موږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.